خلق حیران دي مونږ تسخیر د کائناتو نه کو خلق حیران دي مونږ تسخیر د کائناتو نه کو مونږ خفه شو مونږ تر اوسه د خپل ذاتو نه کو او مونږ په بچو باندې نامې د غزنوي کې دوخو مونږ په تاریخ کې چرته جنگ په سومناتو نه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیک هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو قربان محمد شاه دلکش. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونې همیشه دپاره دا هڅه کړې ده شاعران یې را پیدا کړي دي، ادیبان یې را پیدا کړي، چا چې هم د پښتو ژبې دپاره کار کړی دی هغوی راوچت کړي تاسو ته یې په دې سکرین باندې ښودلي دي. په دغه لړ کې را سره نن زلمی شاعر ناست دی هدایت الرحمن افګار صاحب. د دوی نه به شعرونه هم اورو او خبرې به هم کوو. ټولو نه مخکې افګار صاحب ته پروګرام پیرزونه کې سلامونه او احترامات. السلام علیکم. ډیره مننه. وعلیکم السلام. او سکرین باندې ټولو کتونکو ته ډیر سلامونه. مننه افګار صاحب. دا راته ووایه چې دې کې خو شک نشته دی چې ډېر مینوال به مو ځان له جوړ کړي د خپل شعر په وجه باندې، خو بعضې داسې مینوال به وي چې تاسو په اول ځل باندې ګوري. د هغې مینوالو لپاره خپله پېژندګلو وکړئ چې افګار صاحب څوک دی، د کوم سره تعلق ساتي. جی زما پوره نوم هدایت الرحمن دی. افګار تخلص ته او ورمړو سره تعلق لرو او ایجوکیشن کې یم، استاد یم او پېښور ډسټرک ورمړو کې پاتې کېږم. صحیح. دا راته هم ووایه چې د شاعرۍ آغاز مو د کوم دور نه کړی دی او استاد مو څوک دی، زده کړې د چا نه کوئ؟ جی شاعرۍ آغاز خو ما چې کوم دی نو تقریبا بس بچپن نه ورته وایه چې کړی دی، خو بیا خپل هغه لوکل شاعري به مو کوه. خو د شاعر ما ځان ته ویل دی منظر صاحب د محفل کې د ناستې نه پس ویلي دي چې دوی په موږ باندې ډېر نظر دی او دوی زموږ قبله سیده کړي ده چې لکه شاعري داسې پکار ده داسې پکار ده. نو دا موږ چې اوس کم مقام باندې یو نو داسې به نور هم په زرګاو کسان وي، خو دا ټول چې کم دی نو د منظر صاحب برکت دی او د هغوی کمال دی او ډېر په مینه باندې د موږ رهنمایي کړي ده. بعضې وخت کې موږ ډېر رټلي هم یو چې مړه ځان ته وګوره او د شعر ته وګوره، نو د زمونږ په صحیح لارې رهنمایي کړي ده، نو ټول د هغوی برکت دی. صحیح. دا راته ووایه چې په کوم صنف باندې مو ډېر زیات کار کړی دی؟ غزل ډېر لیکئ، نثر یا نظم، څه شي له مو توجه زیاته ورکړې ده؟ یاره جی لیکلي خو مو تقریبا هر صنف باندې مو تبازمایي کړې ده، خو غزل مې ډېر لیکلی دی. صحیح. پروګرام پیرزونې مینوالو سره به څه شریکوئ؟ بس یو غزل به در سره شریکم. شاید غوږ یې ورته. مخکې ته یو دوه شعرونه دي چې تا کې زما دلچسپی نه ختمیږي، تا کې زما دلچسپی نه ختمیږي، نه نو دا خو بیخي نه ختمیږي. ډېر ښه دی. او ته د کوڅو مینان سله شړې، ته د کوڅو مینان سله شړې، ګوره چینو کې میږي نه ختمیږي. ډېر ښکلی. او دا غزل دی چې څوک شته چې مې زخمی زړګی راټولوي، څوک شته چې مې زخمی زړګی راټولوي، زه دا راټولوم او ما دی راټولوي. او وړم یادونه د وړم د ژوند آخر مازیګري کې، یادونه د وړم د ژوند آخر مازیګري کې، ماښام کې لکه ګډې چې شپونکی راټولوي. او د حسن دومره وګو کې او دومره ویړ جهان کې، د حسن دومره وګو کې او دومره ویړ جهان کې، زرګر جانان مې مالکه غمې راټولوي. د حسن دومره وګو کې او دومره ویړ جهان کې، زرګر جانان مې مالکه غمې راټولوي. او دا شعر ده چې راځه وطن ته راشه د وطن خاوره خو مور وي، راځه وطن ته راشه د وطن خاوره خو مور وي، او مور تل په وزر کې خپل بچی راټولوي. او لمبې که د حالات وي هر څو په هغه سر کې، لمبې که د حالات وي هر څو په هغه سر کې، سیلۍ زما جونګړې ته لوګی راټولوي. او دا مقصد چې لملي په لار کې نو د یار به فطرت، افګار به د لارو نه ازغی راټولوي. ډېر ښکلی دی. افګار صاحب دا راته ووایي چې د کتاب اراده مو شته یا کتاب مو مارکیټ ته راغلی دی او که نه؟ لیکل خو موږ ډېر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې کتاب نه دی راغلی او انشاءالله نږدې ده چې کتاب به چاپ کړو، ځکه ملګري ډېر ډیمانډ کوي نو چاپ کوو به انشاءالله. مخکې دې هم اورو، بل به را سره شریکوئ؟ بس یو غزل به درته وایم ارشاد. چې خلک حیران دي
مونږ تسخیر د کائناتو نه که خلک حیران دي مونږ تسخیر د کائناتو نه که مونږ خفه شو مونږ تر اوسه د خپل ذاتو نه که او خده چې ستا د نظر سرې لمبې ونه لګې دي خده چې ستا د نظر سرې لمبې ونه لګې دي خده چې نن مو په ماښام کې ملاقات ونه که او بچی مری په سکول کې بیا یې لیږي غوړ سرونه د پښتنو میندو چا ذکر حکایاتو نه که بچی مری په سکول کې بیا یې لیږي غوړ سرونه د پښتنو میندو چا ذکر حکایاتو نه که او مونږ په بچو باندې نامې د غزنوي کې دخو مونږ په تاریخ کې چرته جنگ په سومناتو نه که مونږ په بچو باندې نامې د غزنوي کې دخو مونږ په تاریخ کې چرته جنگ په سومناتو نه که او مونږ مفلسۍ کې هم د مینې دولت وشیندلو مالدار یاره تا یوه زره خیراتو نه که مونږ مفلسۍ کې هم د مینې دولت وشیندلو مالدار یاره تا یوه زره خیراتو نه که افګاره مونږ چې ټول عمر اقتدا کړې وه هغوی زمونږ امامت کې او رکاتو نه که تاسو ډېره مننه. ډېر ښکلی افګار صاحب وړوکی شان پیغام ورکوي بیا به راته یو غزل وایه بیا به پروګرام راغونډو. ډېره مننه. بس څنګه چې منظر صاحب یو ویډیو مې کتل نو دا پیغام وبکې چېره تاسو په دې حالاتو چې دا چاپېرچل کې دا څه کېږي او پښتون قام بالخصوص ډېر متاثره دی نو په دې باندې نظر واچوي او بس دا خبره چې رومان هم د ژوند یو حقیقت دی خو د حالاتو نم سترګې پټول نه دي پکار نو جوانان ته ټول ته خواست چې بس په دې لیکل کوي او دې سره به د دوی خوند او رنګ سیوا کېږي او دوی به وروستو ته پاتې کېږي. غزل یو غزل دی چې لاس تاو کړي ستا په مخ کې د بل چا نه سړی وژني لاس تاو کړي ستا په مخ کې د بل چا نه سړی وژني دا ښکلي څومره په اسانه سړی وژني او ټیټ سر به ګرځي دلته کې که ژوند تېرول غواړي ټیټ سر به ګرځي دلته کې که ژوند تېرول غواړي او د کلي کې چې لوړ وي تر اسمانه سړی وژني او د ښکلي او نازک یاره مې دا نه امید د ښکلي او نازک یاره مې دا نه امید او ما ویل چې دا سړی به ډېر په ګرانه سړی وژني او سپرلی دی زه جانانه چې مونږ خپله جوړه وکړو سپرلی دی زه جانانه چې مونږ خپله جوړه وکړو جوړه ټول ګرځي بې جانانه سړی وژني او افګار دې نه پرېږدي بیا به ټول وایي ګنهګارو دې کلي کې دستور دی بې نقصانه سړی وژني. ډېر ښکلی دی ډېر زبردست افګار صاحب پروګرام پرځونې له مو وخت ورکړو د ناستې مو یو نړۍ مننه کوم. ستاسو یو جیان مننه او ډېره مننه د پښتو څه هلې ځلې چې دي او خلکو ته دا شعر و شاعري رسول د پښتو ژبې خدمت دا اوس خالي ستاسو چینلو ته پاتې ده چې دا د کلي عام خلک انپړ چې ورته مونږ وایو چې کم زمیندار خلک دي هغوی یې موري او په بیروني ملکونو کې مسافر خلک هم په دې باندې ځان مشغولوي نو زه تاسو ته سلام کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت وباسئ او د شاعرانو پسې د ګډ نه را پیدا کوئ خلکو ته پیش کوئ د ټولو میډیا ټیمونو غازي نادان او ستاسو د پیرزونې چینل ډېره مننه ډېر تشکر. ډېره مننه کوم جی ګرانو کتونکو دا و هدایت الرحمن افګار صاحب تاسو ته خوندور شعرونه هم واورېده او خبرې ته هم تاسو اور انشاءالله بیا به ملاقات کېږي د یو نوي ملګري سره تر هغې دمه چې چېرته یې آباد او بریالي اوسئ.